پکې هر څه وایي. زما مده دوه کسانو نو راړاندو کنه کانو استاد یو وړوند وی تلو بازار ته په خوا به ته خلکو خمتاوي موږ ته کپڑا وایو کنه چا ور خمتا ور کړی د ویزا وړوند نو بس الله په نامه دي شي ویدا یو سا نه په یو ستر ګړوندو کنه چا ور کپڑا ور کړی یو په دوه ستر ګړوندو مخې ور غلې دی وته ها پیسه څنګه چل ویچارته زی ویزا د بازار د زم کو چاته چا سره راکړو یار مال خو چا د خمتا راکړه خو په یو ستر ګړوندو دا پیز وته وی تراکه یار چې زی لګه چې کوم بس ګوتې په وخلې را وخلې بس غره والی دي نه بس داسې یو سادینو بس پټې و بس پولې شاته ناسته چې راشه اسې مو پیسو که بس تان خمتالې تی واله دا دغه شاته ناسته پولې شاته سر ټیټ کړی د خمتې غېږ کې نیولې ده مزه خو په یو ستر ګړونو یاره دی اوس پسې ګرځېده خو شي خو د پولې شاته ناسته ده خو لیده چې ناسته بس ورغلی په دې ولو د پاسه ولاړ دی یاره وي د خو ورغې یاسې وی چې پیزم ګوره خامته و تختوله یاره یو قدرتي گزار کوم که ته سمې وخوړ اوس لوټې د سادین نه راوچت کړه د ولو د ایمان لی وله راخوشې کړې نه و غریب په دوه سترګو ړوند و که نه خامته هغې کې کلکه نیولې ده چې د راولو په دې منځ ایشتې دی بس یار هغه غلی شان پاسېدلې اډو مې کې چې بس وړوندو خو قدرتي ګزار وکړو بس سمې وخوړه بس بل ځای ته غلی شانتلې د شیر سره خواته ناست دی دی بیا ورغلی دی ولو په دې منځ ولاړ دی یاره ویده د خو ورغیم خامته یوړه ګوره څونه په محنت ما پیدا کړی د بازار ته وکړېدم ما خیراتي میله شوه رانه ده وواله یاره یو ګزار کوم که چېته سمې وخوړه بیا وله د ولو د منځ له یو لوټ راخوشې کړی بس دی بیا غلی شان پاسېدلی چې زمړه خو بس ګزار و سمې وخوړو نه بس په درېیم ځل چې ناستې دی یاره بس بیا چې دی ورغلی دی بیا اوس به د په سر ولاړ دی بس لوټ یې راوچت کړی دی یاره یو ګزار کوم که چې ته سمې وخوړو بس د بیا لوټ اوچت کړی هغلی د ولو د من له راخوشې کړی او غړون د غریب एकदम را پاسېدلی وي واله د خور خامتا خور خامتا دی یو غیم دله وی چې زه پیزې ما درېیم ټک دی او خطا نشته قدم راواله لاجبره زبردست په دې ولا تاړي وکوي زبردست مزه وکړه